الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا الكريم. د 1445 هجري قمري کال د شوال المکرم اول تاریخ د عید الفطر یا د وړوکي اختر مبارکي تاسو ټول حاضرینو ته وایم. الله جل شانه مخبل المنزونه تلاوتونه روژې او طاعات په خپل عالی دربار کې قبول وګرځوه. د رمضان المبارک میاشت ختم سوله. د رمضان المبارک میاشت الله جل شانه را باندې فرض کړی و، د هغه مقصد او حکمت بیان کړی و: لعلکم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تاسو باندې روزه فرض و. د روزې حکمت او فائدہ دا و چې تاسو کې د تقوا صلاحیت او استعداد پیدا سي. کله چې مسلمانانو د رمضان المبارک د میاشتې روزې ونیولې، د الله جل شانه لپاره ورځ په روژه او شپه په قیام باندې تیره کړله، نو بیا الله جل شانه بندگانو ته یو بله ورځ ورکړله، و دې ورځې ته یوم العید یا یوم الجزا وایي. دا له څه لپاره ده؟ یا یوم الشکر ورته وایي. د دې ورځې حکمت هم الله جل شانه بیان کړی دی په خپل کتاب کې: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک لڅه دپاره و؟ لعلکم تتقون. او د وړوکي اختر مبارک ورځ دا د څه لپاره؟ لمانځو او په دې کې چې څه ضروري دي هغه کوو. لعلکم تشکرون، چې تاسې د الله جل شانه پر درکړي توفیق باندې د الله جل شانه شکر ادا کړي. نو دا د شکر ورځ ده. د لوی رب جل شانه ډېر لوی عظیم فضل او احسان و چې دې ورځې مو مسلسلي د په روژه باندې تیرې کړلې. د لوی رب جل شانه عظیم فضل او احسان و چې دې شپې د دې مبارکې میاشتې دا مو په تراویح او قیامو باندې تیرې کړلې. پر دغه عظیم نعمت باندې د الله جل شانه شکر ادا کول د دې لپاره دا ورځ ده. همدا وجه د الله جل شانه د رمضان المبارک د تکمیل وروسته د خپلو بندگانو څخه د الله جل شانه عظمت په خاصه توګه بیانول غوښتي دي: ولتکبروا الله علی ما هداکم. تاسې د الله جل شانه عظمت او لویي بیان کړئ پر هغه توفیق چې الله جل شانه تاسو ته درکړي. د اختر د لمانځه مخکې نفل نشته، نو دا ملګري ته ورته نفل مه کوه، کښېني. د اختر د لمانځه مخکې نفل ممنوع دي. الله جل شانه ستاسو ته توفیق درکړي. د توفیق په نتیجه کې تاسې د الله جل شانه لویي و عظمت بیان کړي. همدا وجه و چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به څه کوله؟ کان یکثر التکبیر فی اضعاف الخطبه.
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با دا اختر په خطبو کی متعدد بار دا مبارک کلمات ویلیش الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او حدیث مقدس کی شکر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا اللہ جل شانہ دا بندگانو حال بیانوی نو دا بندگانو پا احوالو کی یو حالت دادی ثم خرجو یعجون الى الدعاء. دا اللہ جل شانہ خاص بندگان دا روجی مبارک ترنیولو رستا چکل دا عیدگاہ لپارا جی دا حقول لپارا ترتیب دادی چی پلار کی با فتق او راتق کی با دا اللہ جل شانہ عظمت اولوی بیانی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لہذا پا اول قدم کی دا دی مبارک ورزی زمر او استاس سخا غشتن او تقاضا مطالبہ دا اللہ جل شانہ شکر ادا کول دی دا زمر او استاس استعداد او طاقت نو لا حول ولا قوة الا باللہ دا دا اللہ جل شانہ فضل ہو دا اللہ جل شانہ کرم ہو اللہ جل شانہ توفیق ہو اللہ جل شانہ احسان ہو چی توفیق راکی احسان را باندی وکی دا دیش روجے دا دی مبارکی میاشتی مونی ولی. دوہم دا ورز دا دا جزا او دا بدلے ورز دا حدیث شریف کی راضی دا بیحقی شریف روایت تی چی اللہ جل شانہ دا خپلو ملائکو سخ پشتنا وکی ما جزاء اجیر وفا عملا. اے ملائکو تاسو جواب راکی هغه مزدور چې خپل مزدوری پرو کی خپل کار پرکی و هغه ته د مالک د خوا څخه څور کول پکار دي. ملائکه علیهم الصلاۃ والتسلیم ورته فرمایي چې یا ربنا د دې خلقو بدله دا کول پکار دی چې دی ته عوض ور کول سپره پره. قالوا جزاؤه ان يوفى اجره. یا الله پکار دا د شودی ته د دې بدله پر پر ور کول سی. الله جل شانه وخپل ملائکه په حضور کې د هغو په مخ کې پنځه قسم اخلي. قال وعزتي وجلالي وكرمي وعلو شاني وارتفاعي مكاني لأجيبنهم. الله جل شانه و ملائکو توایی چی ملائکو زما دی پخپل عزت باندی قسمی زما دی پخپل عظمت و جلال باندی قسمی زما دی پخپل شان او پخپل مقام باندی قسم وی زبا وخپلو دی بندگانو تا درے بدلے ورکوما درے عوضا. نو نن چې موږ او تاسې راغلي و دې ځای ته د دې مقصد دا دی چې د الله جل شانه څخه خپله بدله وصول کو. الله جل شانه څخه خپله بدله وصول کو. الله جل شانه فی شروع ملائکه 5 قسم می خوره. قسم است به عزت خود، به جلال خود، به عظمت خود، به علو شان خود، به ارتفاع مکان خود. ما بینمی مردم کی مزدوری خود را پورا پورا کرد و مکمل ماه رمضان را به صیام و قیام بر روزه و تراویح تیر کرد. ای ملائکه شما گواه شوی که ما بینمی مردم بدله میتیم. در بدله چی میتا الله جل شانه؟ 3 قسم بدله است. اول لأجیبنهم. الله جل شانه قسم میخوره که در عیدگاه کی نمی مردم جمع شد پس از گرفتن روزه در روز عید کی مردم در عیدگاه جمع شد الله جل شانه قسم میخوره
یک دو سینه 5 قسم میخوره که هر دعا که اینمی مردم در مسجد میکنه ما دعای اونا را قبول میکنه. اینمی روز است، هر ضرورت و حاجت کی داری، هر ضرورت و حاجت کی داری او را مرتب کنی، به یک کاغذ نوشته کنی. در اینمی روز الله جل شانه رحمت الله به جوش آمده و قسم خورده الله جل شانه که ما قبول میکنیم. ضرورتهای خود را به حضور الله جل شانه پیش کنی. یک اندیوال از ما پرسان کرد که برای روز عید کدام تیاری کنیم در شکل عبادات، چی ضروری است چی کنیم؟ ما او را گفتیم که در شب عید باید بشینی، کدام ضرورت و حاجت کی داری در زندگی خود، کدام مشکلات کی داری، کدام چیز که دل شما میخواه که در سال آینده به دست بیاری، اونمو چیزها تمام را در یک کاغذ لیست کنی، نوشته کنی. گفت برای چی؟ ما گفتیم خب پرده روزی جزاست، روزی بدلاست، روز عید روزی بدلاست. چی که میخواهی الله جل شانه همراه مردم عیدگاه وعده کرده و عزتی و جلالی و علو شانی و ارتفاع مکانی. الله جل شانه قسم میخوره لأجیبنهم، هر دعا که داری در حضور الله جل شانه نمو حاجت را پیش کنی، الله جل شانه قبول میکنه. اینمی اولین بدله است. دوهمه بدله چې الله جل شانه په دې ورځ باندې خپل بندگانو ته ورکوي، الله جل شانه ورته اعلان کوي فیقول ارجعوا قد غفرت لكم. الله اکبر. الله جل شانه رحمت په جوش کې دي. الله جل شانه ملائکه او توای تاسې گواه زما قسم زه د خپل بندگانو ته بخښه کوم، او زما دا بندگان چې کله د دې ځای څخه د مسجد څخه وځي په داسې حالت کې به وځي چې پر بدن باندې بې ګناه نه یې پاته. تاسو ټول ووایئ الحمدلله. څومره لو خبره ده چې په دې ورځ باندې الله جل شانه ګناوې ټول را معافوي. د ټول زندگی ټول هغه غلطي چې په ژوند کې مې د الله جل شانه د دین څخه نافرمانی کړې ده، نن را سره رب جل شانه جوړه کړي، الله جل شانه را تعفو کړي. دا خلک چې راغلي دي مسجد ته د ټوله جرګه ده، مرکه ده، او الله جل شانه نن د دې خلکو جرګه مني، الله جل شانه یې ورکوي هر څه چې غواړي. او دریم تر دې لا هم زیاته، تر دې لا هم لوړه دریمه خبره دا ده چې په آخر کې الله جل شانه و دې بندگانو ته اعلان کوي وبدلت سیئاتکم حسنات. ستاسو عملنامه چې د ګناو ډکوه، د غلطیو ډکوه، نه یوازې دا چې هغه ګناوې محو سولې، د ګناو په ځای باندې ستاسو لپاره نیکۍ ولیکل سولې. نو دا ورځ دا د بدلې ورځ ده. ټوله روژه چې تا روژه نیولې وه، ټوله میاشته لوږه او تنده او بدخوابي دې تېروله، نن د الله جل شانه له خوا څخه د عوض او د بدلې څخه خپله جوړی، خپله لمون ډکه ډکه ویسه. نن الله جل شانه بدله ورکوي بندګانو ته. الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي. دا د دې ورځې دوهم درس دی چې موږ او تاسو ته یې راکوي. د دې ورځې د دې اجتماع دوهم مقصد دی. اول مقصد د دې ورځې شکر، او دوهم مقصد د دې ورځې د الله جل شانه څخه د خپل دې تکلیف او ستړیا، د خپل دې عباداتو د دنیا کې عوض اخیستل، آخرت کې خو به یې عوض. او دریم بنیادی درس
دریم بنیادی مقصد د دې ورځې هغه دا دی وروڼو چې ګوري موږ او تاسې چې دا ورځ لمانځو د دې ورځې خوشحالي د دې ورځې فرحت او د دې ورځې سرور د دې د اظهار لپاره شریعت و موږ او تاسو ته دوه عمل را زیات کړله زموږ او ستاسې چې کومه روزمره کاته ده زموږ او ستاسې چې کومه روزمره سلسله ده هغه کې موږ او تاسې 5 لمونځونه لرو خو د اختر په ورځ باندې یو لمونځ زیات سو 6 لمونځه سوله موږ او تاسې په نورو ورځو کې د خلکو سره ښېګړه د خلکو لاسنیوی دا کوو د استحباب او د نیک عمل په درجه کې خو په دې ورځ کې د الله جل شانه د خوا څخه را باندې لازمه سوله چې د خپل مال یوه حصه دا جدا که د الله جل شانه د هغه بندګانو چې غریب دي فقیر دي او نادار دي د هغو لاسنیوی وکړه د هغو دستگیری وکړه در اینمی روز به ما و شما یک دیگر درس به دست آمد و نمو درس چی است؟ زندگی مسلمان اگر مسلمان میخواهد که زندگی خود را به کمال برسانه زندگی خود را کامل کنه زندگی یک مؤمن کامل را بسر کنه بر مسلمان لازم است که در ژوند و زندگی خود دو کار باید کنه الله جل شانه را به عبادت راضی کنی و مخلوق خدا را به همکاری و همدردی و به دستگیری راضی کنی اینمی خلاصه زندگی مسلمان است مسلمان که در دنیا زندگی میکنه اینمی دو حق بر مسلمان بر ذمه مسلمان میآید الله جل شانه خالق را به عبادت راضی کنی و مخلوق الله تعالی را به همکاری و به همدردی و به دستگیری اونا را راضی کنی اینمی حق است بر ما و شما که در اینمی روز ما و شما باید اونمو فقرا مساکین در خوشیای عید اونها را هم همراه خود شریک بسازیم و اینمی درس فقط بر اینمی یک روز نیست بلکه اینمی درس است در اینمی روز بر ما و شما لازم شد برای تمام سال آینده بر ما و شما اینمی لازم است که خالق به عبادت و مخلوق به خدمت و به همکاری و به همدردی باید راضی کنیم مسلمان به همیشه د الله جل شانه عبادت کون کی وي او مسلمان به همیشه د الله جل شانه د مخلوق باندې ترحم او شفقت کون کی وي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء تاسو په ځکه والا باندې رحم وکي د اسمان رب جل شانه په تاسو باندې رحم وکي اخیرنی خبره د المانځه وخت دی پر هر چا باندې شکر پر هر چا باندې د دې مبارکې میاشتې د روژې د نیولو شکر لازم دی دا ورځ د شکر ورځ ده او پر موږ او تاسو باندې په خاصه توګه چې لازم دی د هغه عظیم نعمت شکر را باندې لازم دی چې الله جل شانه موږ او تاسو ته په دې ورځ کې را کړی دی چې هغه څخه د دنیا ټول مسلمانان غیر د دغه یوې خطې او منطقې څخه د ټوله دنیا مسلمانان د هغه څخه محروم دي هغه دا دی چې ما او تا د اختر ورځ کلمانځو د اختر ورځ خوشحالي کلمانځو دا د اسلام د عظیم نظام د الله جل شانه د دې لوی کتاب د حاکمیت په سایه کې لمانځو تاسو ټول وایئ الحمدلله دا د الله جل شانه فضل دی چې الله جل شانه د شهداو د قربانیو په برکت د زخمیانو د زخمو په نتیجه کې د بندیانو د بندیخانو په نتیجه کې ما او تا په داسې یو ورځ په داسې یو مقام کې جمع کړي یو چې د اسلامي نظام څخه برخوردار یو اسلامي نظام لرو
الله اکبر الله اکبر. د الله جل شانه کتاب حاکم دی، د الله جل شانه دین حاکم دی. زه نه وایم چې زموږ څخه به زموږ د حاکمانو څخه به غلطي نه کیږي، خو یوه خبره د هغه ده چې زموږ او ستاسې ټول نظام و دې ته متعهد دی چې د الله جل شانه کتاب د الله جل شانه دین کومه فیصله وکړله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زموږ نظام و دې ته متعهد دی چې د الله جل شانه قضا او حکم او فیصله راغله، بیا موږ مسلوب الاختیار یو، بیا موږ حق نه لرو چې خپل رایه، خپل فکر، خپل وضعي قانون، خپل نظریه دا د الله جل شانه د کتاب په مقابل کې حاکم یا وچلو. دا د الله پاک لوی غټ احسان دی په موږ او تاسو باندې. زموږ حضرات علماء کرام یو ډېره عجیبه نکته بیانوي، دا نکته به بیان کو بیا به جمع ودرو ان شاء الله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې اول د کوچني اختر ورځ لمانځلې ده او په مدینه منوره کې د کوچني اختر لمونځ کړی دی، عیدګاه یې کړې ده او دا د کوچني اختر ورځ یې د مسلمانانو لپاره تر قیامته د خوشحالۍ ورځ ګرځولې ده. دا په 2 کال د هجرت باندې وه. دا هغه کال و چې د دې کال په رمضان المبارک کې مسلمانانو د بدر غزا کړې وه. دا هغه کال و چې مسلمانانو خپل یو حیثیت قائم کړی وو. تر دې مخکې به مسلمانانو ته دا حکم و خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین. مخکې د مسلمانانو حالت کمزوری و و هغو ته اجازه نه وه د جنګ و د قتال، د کافرانو د لاس پورته کولو په مقابله کې مسلمانانو ته امر و د خاموشي، د عفو او د درگذر. خو کله چې په 2 کال باندې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د بدر و میدان ته د رمضان المبارک په میاشت کې صحابه کرام بوتله او په دې میدان کې د اسلام یو حیثیت قائم سو او یا کس سنادد د کفارو دا مردار سوله او یا کس لوی سنادد د کافرانو دا ونیول سور گرفتار سوله. تر دې وروسته چې کوم اختر رالی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دې اختر کې په دې ورځ کې نبی علیه السلام خوشحالي ولمانځله. دا د مسلمانانو لپاره د خوشحالي ورځ اعلان کړه. الله اکبر الله اکبر الله. حضرت شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وای په دې کې اشاره و دې ته وکړله چې مسلمان چې د اختر ورځ لمانځي، مسلمان به د اختر ورځ هغه وخت لمانځي چې مسلمان آزاد وي، مسلمان د خپل مځکه باندې په خپله خاوره باندې د الله جل شانه کتاب حاکم ګرځولی. ټول ادیانو ته ټول وضعي قوانینو ته مسلمان جواب ورکړي، یوازې د الله جل شانه نظام ته سر کښته کړي، د هیڅ چا تر اثر نه لاندې. همدا مسلمان د دې مستحق دی چې باید خوشحالي ولمانځي. او نن موږ او تاسې هغه ورځ لرو الحمدلله چې زما او ستا پر مځکه، زما او ستا پر وطن، زما او ستا پر خاوره باندې د الله جل شانه د کتاب څخه د مصطفی صلی الله علیه وسلم د شریعت څخه سوا بل شی حاکمیت نه کوي. الحمدلله. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تاسې د اختر پیغام د حضرت امیر المؤمنین دامت برکاتهم د اختر پیغام ولولي وی وایاست. دا ډېره لویه خبره ده. الحمدلله په دې ځمکه کې به یوازې د الله جل شانه کتاب نافذ وي، د الله جل شانه دین به حاکم وي. د دې لپاره قرباني ورکول سوې ده او دې ته به دا نظام متعهد وي.
باقي دا چې دنیا یې زموږ سره نه مني، دنیا به زموږ په مقابل کې څه کوي؟ الله جل شانه راته جواب راکوي، اعلان کوي وإن خفتم عیله فسوف یغنیکم الله من فضله. که تاسې د فقر څه ویرېږئ، د فقر مه ویرېږئ، د فقر مه ویرېږئ. الله جل شانه به د خپلو خزانو څخه الله جل شانه به ځمکه درته سره زر کړي، د ځمکې خزانې به درته راوباسي، د دې څخه به الله جل شانه تاسې غنیان کړي، تاسې د اغیارو څخه مه ویرېږئ. دا فیصله خو سوې او فیصله مخکې خلکو کړې وه، لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. دا خو منافقانو د دنیا کړې وه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه عظیم صحابو ته د ذلیلو په سترګه کتله، د دنیا د حالاتو څخه د ناخبرو په سترګه یې کتله، هغه د دنیا د زندگی سره نه اشنا بلله، هغه یې ذلیله بلله. د هغو په باره کې دا فیصله وه چې دا به د مدینې څخه باسي. پر هغو باندې به دی اقتصادي بندیزونه لګوي، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دا چې سره راجمع دي پر نبی علیه السلام باندې، پر دغو باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي تاکي چې د دې دغه ترتیب و اجتماع ګډه وډه سي، د دې دغه اتحاد و اتفاق ختم سي او دا خلق سره ورک سي. والله جل شانه جواب ورکوي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. د ځمکې او د اسمان خزانې د الله جل شانه په لاس کې دي. الله جل شانه هغه ذات دی چې د الله جل شانه په قدرت کې هر څه دي، دا ټول به حیران پاتې. د الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم دین به حاکم وي او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دین به نافذ وي او دا ټول به د دې کمبله به ټولې وي او په ځمکه کې به هم دا عالي وي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین. لہذا د دې مبارکې ورځې یو درس چې موږ تاسو ته راکوي هغه شکر دی. د شکر په سلسله کې لکه څنګه چې د رمضان المبارک پر روژو باندې باید شکر ووایو، د تراویح پر کولو باید شکر ووایو، د اسلامي نظام په درلودلو باندې، د دې د امن د فضا په درلودلو باندې چې الله پاک امن را کړی دی، د امن په فضا کې ژوند کوو، پر دې باندې باید الله جل شانه شکر ووایو. الله جل شانه دې زموږ او ستاسو د ټولو د رمضان المبارک ټولې تراویح، روژې، صدقات او عبادات په خپل عالی دربار کې قبول وګرځي، صفونه برابر کړي.
تستكمل شو دراسة لك تاخذ الشيخ صاد لازم تصير زعلان بيعمل كويس بيعمل دليل بس تبارك ده كم يتراجعون انا مكتوب عندهم بس لازم ولسه مبارك تاس تريد الله قبولك ما شاء الله تاس ديروا قرباني ورك الله يسس قرباني قبولك ما شاء الله تفضل رجع جزاك الله خير تاس تريد الله قبولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.